نن سبا زیاتر خلک سوشل میډیا ته راځي، ویډیوګانې ډکوي یا کمپنیانې دي د هغوی مارکیټینګ ټول په سوشل میډیا پلیټفارمز باندې دي. یو مشکل چې ده، یو کمپنۍ یا یو نفر په څو پلیټفارمونو کې هغوی اکاونټونه لري. ټیک ټاک کې هم لري، فیسبوک کې هم لري، انسټاګرام کې هم لري، یوټیوب کې هم لري. دغه ویډیوز ارینج کول او هر یو ته جدا جدا ایډیټ کول، هر یو مینیج کول. نو په دې ویډیو کې داسې ټولز د ای آی ریلیټډ ټولز تاسو ته ښیم چې دغه کارونه تاسو ته ډېر اسانه کوي. ډېر په اسانۍ کولی شئ چې یو ویډیو ریکارډ کا او هغه ته څنګه کولی شئ چې یوټیوب دپاره، فیسبوک دپاره، انسټاګرام دپاره، ټیک ټاک دپاره هر یو چی هغه په اسانۍ مینیج کوي. څه د دې ریلیټډ دي، څه زیاتره تاسو کارونه اټومیټډ کوي، مطلب خپله مینولي کار نه کوي. د ای آی ټول د استفادې د طریقې کولی شي دا ټول کارونه دي په اسانۍ مخکې بوسي. اول ته راځو، مثلا ته یوټیوب ته د ویډیو ریکارډ کړله، ته هغه یوټیوب نه چې کوم ویډیو ریکارډوي هغه بیل بیل جدا جدا کټ کوي. ټیک ټاک دپاره، انسټاګرام دپاره ریلز جوړوي، شارټس جوړوي. دغه هر یو چې مینول کوي دې په ځای ولې نه اټومیټک دا کار وکړو. نو getmonk.com داسې یو ای آی ویب سایټ ده چې هغې کې خپل ته لانګر ویډیوز چې ور واچوي هغه تیار خپله چې کوم د ریلز یا د شارټ یا د فیسبوک سایزونه دي هغه انتخاب کوي او ویډیو په همغه سایز باندې کټ کوي او تاته درکوي. نه تنها کټ کوي، درته صرف فرضاً کوم ځایان چې پوهیږي زیات دغه هایلایټس دي، زیات ویوز اخیستي دي، هغه ځایان زیات کتل شوی ده، هغه پوینټونه درته جدا جدا همغه ځای فوکس کوي. صرف کټینګ هم نه کوي چې صرف دا درته کټینګ کوي، سب ټایټلز هم پکې اډ کولی شي. په ډېره اسانه طریقې سره همغه ویډیو دی سب ټایټل کوي هم دلته نه ختمیږي کار. اوس دا ټول شیان ته شارټ او ریلز ته کټ شول، سب ټایټل اډ شول. په سوشل میډیاز کې درته اپلوډی هم، مثلا ته ټیک ټاک کې اپلوډ غواړې، انسټاګرام کې اپلوډ غواړې، فیسبوک کې اپلوډ غواړې، خپل صرف سوشل میډیا اکاونټس ورسره کنه کوي. بس نور همغه کټینګ نه بعد هر څه نه بعد تا ته پوش کوي په سوشل میډیا پلیټفارمز کې. څونه کار اسانه کوي که نه، نو کولی شي چې دې ویب سایټ نه ډېر په ښه او راحتۍ او اسانۍ سره کار واخلئ او تاسو ډېر د ساعتونو کار په دقیقو ته راوړي، راکم کوي درته.